القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران اغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. او یاد کړئ هغه وخت چې وعده کړې وه موږ د موسی علیه السلام سره 40 شپې، بیا ونیوئ تاسو خوسۍ یعنې ګلګۍ پس له تلو د موسی علیه السلام څخه او واس تاسې ظالمان. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بیا عفو وکړل موږ تاسو ته وروسته د دې او د پاره د دې چې تاسو شکر ګزار اوسئ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. او یاد کړئ هغه وخت چې ورکړیو موږ موسی علیه السلام ته کتاب او بیلونکی یعنی د حق او باطل د پاره د دې چې تاسو سمه لاره پیدا کړئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. او یاد کړئ هغه وخت چې وویل موسی علیه السلام خپل قوم ته: یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم. ای قوم زما، بېشکه چې تاسو ظلم کړی دی، تاسو پر ځانونو خپلو په سبب د نیولو د تاسې د هغه ګلګي، پس توبه وباسئ خالق خپل ته، نو ووژنئ ځانونه خپل. تفسیر: یعنې هغه کسان چې خوسي ته یا ګلګي ته سجده ایښې ده، سجده ورته کړې ده، هغه خپل معبود ګرځولی دی، هغوی چې هغه کسان ووژني چې دغه ګلګی یې د خپل ځان معبود ګرځولی و او سجدې ورته کولې. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. دغه ځان وژل تاسو ته بهتر ده، تاسو ته په نیز د خالق ستاسې نفس قبول یې کړئ، توبه ستاسې دغه ستاسو دپاره بهتر کار دی په نیز د الله جل جلاله، پس قبول یې کړل توبه ستاسې. بېشکه الله جل جلاله همدی ښه توبه قبلونکی ښه مهربان دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. او یاد کړئ هغه وخت چې وویل تاسې ای موسی علیه السلام لسره به باور ونه کړو موږ په خبرو ستا تر هغه پورې چې په خپله ووینو الله جل جلاله ښکاره. پس ونیوله ستاسې تندر، حال دا چې تاسې ورته کتل، پس له هغه بیا ژوندي کړاست موږ تاسې پس له مرګه ستاسې دپاره د دې چې تاسو شکر ګزاره سئ. تفسیر: یعنې کوم وخت چې خپل قوم موسی علیه السلام ته وویل چې موږ خو د الله تعالی جل جلاله خبرې اورو، په هغه صورت په هغه حال کې چې الله تعالی جل جلاله وحی پر تا نازلوي موږ یې اورو، خو که چیرې موږ په خپله هم الله جل جلاله ووینو نو زموږ به ښه یقین سي. نو الله تعالی جل جلاله پر دې باندې تندر نازله کړل چې هغه یې ټوټه ټوټه کوي، او بیا د هغه څخه وروسته ټول دغه قوم مړ سو، بیرته الله تعالی جل جلاله را ژوندی کړي. د قرآن کریم د پښتو ژباړې، تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.